که د ښځې د کوس یا شرمګاه څخه سطلدانه جوړه شوې وي څنګه یې په ګلدانه تبدیله کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. که د میرمنې له شرمګاه څخه سطلدانه جوړه شوي نو څنګه یې په ګلدانه تبدیل کړو. لکه څنګه چې تاسو هغه خلک چې د ډیر عمر وخت وتلي خلک وي، یعنې میرمنې هم ډیر وخت سره وتلی وي او د میرمنې د شرمګاه څخه یې سمه سطلدانه یا هم کنده جوړه شوې وي څنګه ښکلې ښایسته کړو. ډیر داسې سوچ کوي چې باید زه دوم واده وکړم. هیڅ کله هم د دوم واده سوچ مه کوئ، ځکه دوم واده د انسان ژوند او زندګي ټوله خرابوي. که غواړئ چې لومړی هغه میرمن چې تاسو سره ژوند تر ډیره دمه پورې تیر کړی وي تاسو بیرته پیغله کړئ، کولی شئ دغه یوه نسخه استعمال کړئ. د ډیرو میرمنو شرمګاوې په دوه شیانو سره ازادېږي. لومړی په ډیر کوروالي کولو سره او په ډیر اولاد راوړلو سره. باید دغه ته حتما تاسو سوچ وکړئ. خو د نسخې په طرف راځم او تاسو ته دا نسخه وایم. که غواړئ چې د میرمنې شرمګاه تنګه کړئ دغه دوه کاره وکړئ. لومړی تاسو کولی شئ څو د مالتو دننه هغه برخه کې چې د مالته کې دننه وي یا هم کینو کې یا مالټه کې چې دننه کوم زیړه ماده وي یا پوټکي وي، هغه چې د مالټې د زړو پورې یا هم د مالټې په دانو پورې نښتې وي، یعنې هغه ماده چې زړې وي تاسو به اکثره کتلې وي، دا راواخلئ او دا د بام سر ته کیږدئ. که هغه نه وي تاسو کولی شئ د هغې مالټې په خپله پوټکي هم راواخلئ او د بام سر ته یوسئ او لمر ته یې تر 10 ورځو پورې کیږدئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ همداراز د انارو دانې یا انار په خپله پوټکي هم راخیستلی شئ او هغه هم د مالټو سره د 10 ورځو لپاره د بام سر ته وړلی شئ. کله چې 10 ورځې تېرې شوې نو دا به تاسو راواخلئ او میده به کړئ او پوډر به کړئ. چې پوډر ترې جوړ شو له هغه وروسته به تاسو دا راواخلئ او په ګرمو اوبو کې به واچوئ. د دې سره به تاسو سپینه ماده زنځ یا د هغه خلکو سره چې مسالې خرڅوي یا د مداریانو سره او یا هم د هندوانو سره چې خرڅېږي تاسو به دا راواخلئ او دا به میده کړئ. دې ګرمو اوبو ته به ور واچوئ. کله مو چې دا اوبو ته ور واچو نو دې اوبو ته به سم جوش ورکړئ چې ښه خوټ په خوټ واوړي. کله چې دا ښه خوټ په خوټ واوښتي نو دا به پرېږدئ چې تر هغو پورې چې لږ نارمل شي. له هغو وروسته به تاسو دې ته مالګه هم ور واچوئ او دا به مکس کړئ. کله چې تاسو دا مکس کړئ نو دې باندې به تاسو یو تخته یا داسې شی کېدی چې له هغه ځای سره خاص لږ په وړه اندازه باندې تپ یا هم دود راووځي تر څو میرمن د پاسه پې کښېني او د میرمنې شرمګاه ته دغه تپ ورسېږي. کله چې د میرمنې شرمګاه ته دغه تپ ورسېږي نو په بدن یا په غوښه یې تاثیر کوي او غوښه یې تنګېږي. هر ټیم دغه یو کار حتما کوئ. کله چې کوروالی کوئ لومړی تاسو کولی شئ یخ اوبو باندې ومینځئ. له هغو وروسته تاسو دوهمه طریقه تاسو دغه طریقه په استعمالولی شئ، یعنې د مالټې، انارو پوټکي او زنځ سره. تاسو دغه دوه طریقې کولی شئ په ډېر اسانۍ سره د میرمنې شرمګاه تر ډېر وخته پورې تنګه وساتئ او خوندونه او مزې واخلئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.